سلامونه، تاسو ښه راغلاست. وایم د دې اونۍ غوره خبرونو ته. راشد خان د تېرې لسیزې د 20 وریځو لوبو غوره لوبغاړی شو. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د تېرو 5 کلونو په موده کې راشد خان په 20 وریځو نړیوالو لوبو کې د 6.14 منډو په اوسط سره 9 لوبغاړي سوځولي چې دا په دې لسیزه کې تر ټولو ډېرې ویکټې بلل کیږي. ولسمشر غني، ناټو او زیات شمېر افغانانو راشد خان ته مبارکي ویلي او د دې مقام په ګټلو یې افتخار کړی دی. افغانستان او ازبکستان د برېښنا اړوند 2 تړونونه لاسلیک کړل. د برېښنا شرکت وايي په دغو تړون کې د 2021 کال لپاره د برېښنا پیرودل او د سرخان پل خمرې د 500 کیلو ولټ لیږدونکي برېښنا مزي جوړول شامل دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دې تړون پر بنسټ به ازبکستان د 2021 کال لپاره 2200 میلیونه کیلو واټ ساعت برېښنا افغانستان ته لیږدوي. د ننګرهار په رودادو ولسوالۍ کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت یو روغتون جوړ او د 5 میلیونه افغانیو په لګښت د 10 کیلومتره سړک د جوړولو کار پیل شو. چارواکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره سړک د جوړولو چارې هم پیل شوي چې په اوږدو کې 15 پلچکونه 515 متره استنادي دیوال لري چې د 18 میاشتو په موده کې به جوړ شي. افغانستان کې سږکال د وریجو کرکیله او حاصلات 15% زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وايي تیر کال په افغانستان کې د وریجو حاصلات 383,000 مټریک ټنه وه، خو د نوي سروې د راپور پر بنسټ روان کال د 50,000 ټنو په زیاتوالي سره 440,000 مټریک ټنو ته رسیدلی دي. دغه وزارت زیاتوي چې سږکال په 140.5 هکټاره ځمکو باندې شولې کرل شوې وې. په ننګرهار، لوګر، کابل او دایکنډي ولایتونو کې د 6 ښوونځیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شوي. د پوهنې وزارت وایي چې له دغو ښوونځیو څخه 3 په دایکنډي، 2 په لوګر او 1 په ننګرهار ولایت کې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې جوړې شوي ودانۍ درسي ټولګي، اداري خونې، د لمریزې برېښنا سیسټم، د اوبو واټر پمپ او نور اړین ملحقات هم لري. کونړ ولایت کې د 43 میلیونو افغانیو په لګښت د پیازو او کچالو د ساتلو 8 خونې جوړې شوي. ځایي چارواکي وایي چې هره ذخیره د 18 ټنو ظرفیت لري او په جوړېدو سره بزګران کولی شي د بازار اړتیا ته په کتو خپل محصولات وپلوري. په هرات کې د چغرتان کانال د بیا رغونې چارې بشپړې شوې. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د دغه پروژې پلي کولو سره د چغتران کانال د 14 کیلومترو په اندازه ورغول شو چې د اوبو لګولو ظرفیت له 1.1 هکټارو څخه 1.318 هکټارو ته لوړ شو. هند له افغانستانه 2000 ټنه زیره اخلي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمي وایي یو قراردادي شرکت د 3.8 میلیونو افغانیو په ارزښت له افغانستان څخه 2000 ټنه زیرې د اخیستلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د دغه هوکړه لیک له مخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیونو ډالرو په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به یې د هند د زیرې مختلفو بازارو ته عرضه کوي. قدرمنو لیدونکو، دا د نن ورځې غوره خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.